سن تعالی په سپېڅلي خپلواک نامه سره ګرانو زده کوونکو زموږ تاسې نن لومړی درس د 10م ټولګي لومړی څپرکي الجبري افادې دي. که چیرې غواړئ چې په الجبري افادو پېژندنه او د هغوی په اړه معلومات ترلاسه کړئ زموږ سره د دې ویډیو د روپایه پرې پاتې شئ تر څو دا موضوع په بشپړه توګه سره زده شي. زده کوونکو لومړی چې الجبریک اکسپریشن یا د هغوی تشریح موږ تاسې زده کړو او یا هغه وپېژنو چې څه ته ویل کېږي، نو د هغه څخه مخکې باید موږ تاسې ځینې موضوعات چې د الجبري افادې د تعریف څخه مخکې باید موږ تاسې زده وي. دوه شیان دي، یو په هغوی کې ثابت دی چې ثابت څه ته وایي، د ثابت پېژندنه، او دویمه موضوع چې باید په الجبري افادې تعریف کې مهمه ده هغه د متحول پېژندنه. دا دوه هغه موضوعات دي چې د الجبري افادې د تعریف لپاره ضروري او مهمې دي. نو د دې دوو د زده کړو لپاره اول باید تاسې الجبري افادې د زده کړې څخه مخکې باید ثابت او متحول وپېژنئ. اول ثابت څه ته وایي یا کانسټانټ چې موږ تاسو ته وایي، ټول حقیقي اعداد ثابت دي یا ټول حقیقي اعداد عبارت له ثابت څخه دي. کوم شی چې په ریاضي کې تغییر نه خوري یا په هغه کې بدلون نه دی قابل د قبول، هغه عبارت له ثابت څخه دی. مثلا مثال لکه څه شي چې په ریاضي کې ثابت یا هغوی اعداد دي، حقیقي اعداد موږ وایو ثابت دي. مثلا 2 ثابت دي، 3 ثابت دي، 5 ثابت دي، جذر 2 ثابت دي او منفي 10 ثابت دي. دې اعدادو ته موږ په ریاضي کې ثابت ویل کېږي، یعنی په دې کې کوم بدلون یا تغییر نه راځي. دا درې زده کوونکو دلته هم درې دي، که په یو بل مرکز کې دا ویل کېږي هم درې دي، که په یو بل مکتب کې تدریسېږي هم دا درې دي. دا هېڅکله تغییر نه خوري، ان په ټولو ساحو کې د دې چې دي هغه ثابت حالت پاتې دي. دویمه موضوع چې د الجبري افادې د پېژندلو څخه مخکې باید موږ تاسې وپېژنو هغوی متحول دی یا ویریبل چې ورته وایي. وایي متحول یو سمبول دی چې د غیر خالص د هر عنصر پر ځای موږ تاسې څه کوو، وضع کوو. یعنی د متحول د یو سمبول په شکل سره موږ تاسې وایي تغییر خوړونکی دی، بدلون منونکی دی. مثلا مثال که چیرې موږ تاسو ته یو سیټ راکړی وي د ا سیټ ایکس په داسې حال کې چې ایکس شامل وي په نیچرل نمبر یا طبیعي اعدادو کې او ایکس کوچنی قیمتونه اخی کوچنی او مساوي تر لسو. په دې سیټ کې که چیرې موږ تاسو وګورو وایي ایکس په داسې حال کې چې ایکس شامل وي په طبیعي اعدادو کې دا د شامل علامه ده او غټ ان د طبیعي اعدادو نمایندګي کوي د سیټ. ایکس کوچنی او مساوي تر لسو. دلته د متحول ته کوم قیمتونه موږ تاسې ورکولی سو یا د دې متحول لپاره کوم قیمتونه موږ تاسې وضع کولی سو. په دې سیټ کې موږ تاسې د متحول پر ځای د ټوله هغه طبیعي اعداد چې تر لسو کوچنی وي او یا د لسو په شمول سره وضع کولی سو. هغه د متحول قیمتونه عبارت دي له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10. یعنی دغه ټول قیمتونه دوی تغییر خوري یا دغه ټول قیمتونه موږ د متحول پر ځای څه کولی سو، وضع کولی سو یا د دې پر ځای څه کولی سو، ایښودلی سو. نو متحول یو سمبول سو چې د غیر خالص د هر عنصر پر ځای موږ څه کولی سو، وضع کولی سو. دلته یو نور دی ګران زده کوونکو، د متحول ښودل موږ متحول په چیز سره ښیو یا کوم توري د متحول د ښودلو لپاره چیز کېږي کاریږي. د متحول د ښودلو لپاره د انګلیسي ژبې په کوچنۍ تورو سره چیز کولی سو موږ تاسې هغې ښولی سو. یعنې د انګلیسي ژبې کوچنۍ توري حروف موږ تاسې د متحول لپاره بالخصوص لکه ایکس دی، وای، زیډ، دغه توري بیا موږ تاسې د متحول د ښودلو لپاره چې یعنې متحول موږ ته په ریاضي کې بیان کړي نو هغوی دپاره موږ تاسې د کوچنۍ انګلیسي توري چې د ایکس وای زیډ د هغوی حروف په مرسته موږ تاسې څه وښیو. اوس چې موږ تاسې ثابت او متحول وپېژندئ، د هغه په اړه معلومات لاسته راوړله، نو اوس راځو خپل د کتاب هغه اصلي عنوان یا هغه اصلي موضوع ته الجبریک اکسپریشن یا الجبري افاده څه ته وایي، د دې څه پېژندنه ده. الجبري افادې تعریف یې داسې ته کړی دی، وایي د ثابت او متحول یا د ثابتو او متحولینو ترکیب ته موږ څه وایي، زده کوونکو الجبري افاده وایي. که چیرې یو ثابت او یو متحول سره یو ځای سي عبارت الجبري افادې څخه ده، او که چیرې زیات ثابتونه او متحولین سره یو ځای سي هغوی هم عبارت له چه څخه ده، له یو الجبري افادې څخه ده. مثلا مثال یې څوک وایي په دې اړه کې یو مثال موږ ته بیان سي چې څنګه یو الجبري افاده د ثابت او متحول ترکیب ته وایي. په دې کې مثالونه یې داسې دي که چیرې موږ ته یو څوک وایي چې 2 ثابت دي، که د دې سره زه متحول یو ځای کړم دا یو الجبري افاده سوه. یا 10 ثابت دي، که د 10 سره زه 2 متحولین سره یو ځای سي دا هم یو الجبري افاده سوه. یا که چیرې منفي 0 یو ثابت دي، د دې سره ایکس مربع وای دا سره یو ځای سي، یعنې 2x مربع دا معنی چې 2x خپل په ځان کې ضرب شوي سره یو ځای سي دا یو الجبري افاده ده.
یا که چیرې موږ تاسو یو بل مثال بیان کړو داسې شکل سره هم راکړی چې څو حده ولري لس اکس منفي یو دا هم یو الجبري افاده ده جذر اکس مثبت یو دا هم یو الجبري افاده ده یا 3 x منفي یو تقسیم که پر 15 باندې دا هم یو الجبري افاده ده یا په دریم مثال کې که چیرې موږ تاسو د الجبري افادې د ښودلو لپاره تشریح کو هغه په دا رقم شکل که چیرې د x باندې منفي عدد راسي منفي 2 دا هم یو الجبري افاده ده یا x په توان د 3 پر 15 چې کله توان کسري شکل راسي منفي یو دا هم یو الجبري افاده ده ساده لس هم یو الجبري افاده ده نو موږ تاسو وایي چې د الجبري افادې د تعریف لپاره د ثابت متحول یا د ثابتونو او متحولینو ترکیب عبارت له څه څخه دی له الجبري افادې څخه کېدای شي یو ثابت او یو متحول یو ځای شي کېدای شي ډېر متحولین او یو ثابت سره یو ځای شي نو دغه ټولو یو ځایوالي یا د دې یو ځایوالي عبارت له الجبري افادې څخه ده یو شاګرد ته سوال پیدا کیږي آیا ساده لس ته موږ څنګه الجبري افاده ویلی سو لس ثابت دی موږ ورته وایو زده کوونکو دا ولې الجبري افاده ده د لس په دې خاطر یو الجبري افاده لس ته ویلی سو چې موږ وایو د لس سره متحول سته خو د متحول توان چې دی صفر دی اکس په توان د صفر ځکه هر په توان د صفر بیرته یو کېږي په کښته ریاضي کې موږ تاسو دا مطالعه کړې ده نو لس اکس هم خپله یوه الجبري افاده سو نو که څوک لس اکس په توان د صفر کاږي او که څوک ساده لس کاږي دوی دواړه یو د بل سره چې دي یو شان دي نو اوس تاسو چې الجبري افاده وپېژنل چې د اعدادو تر څنګ که حروف یا توري هم استعمال سي د دې یو ځایوالي عبارت له الجبري افادې څخه دی د الجبري افادې د درس څخه وروسته بله مهمه موضوع چې موږ تاسو باید په هغه باندې بحث وکړو زده کوونکو هغه الجبریک ټرم یا الجبري حد الجبري حد څه ته وایي الجبري حد چې کله موږ تاسو تعریفوو موږ تاسو وایي د ثابت او متحولینو ضرب یا تقسیم عبارت له څه څخه دی له الجبري افادې دی که چیرې یو ثابت او متحول د ضرب په شکل سره راسي هغوی هم عبارت له الجبري افادې څخه دی او یا که چیرې یو ثابت او متحول یو د بل سره تقسیم په شکل راسي هغوی هم عبارت له یو الجبري افادې څخه دی مثلا مثال که چیرې موږ تاسو ثابت د الجبري حدو مثال بیانوو هغوی مثال داسې دی اوس 3x دا یو الجبري حد دی یا که چیرې موږ تاسو راکړي وي لس x مربع y مکعب دا هم یو الجبري حد دی یا کېدای شي دا د ضرب په شکل راغله کېدای شي تقسیم په شکل راشي مثلا 3x تقسیم که پر y دا هم یو الجبري حد دی جذر 2 تقسیم که پر x زیت دا هم یو الجبري حد دی او ساده x y هم یو الجبري حد دی ځکه هر حد چې ضریب ونه لري یو شاګرد وایي دا څنګه یو الجبري حد دی چې ثابت نشته موږ وایو کوم حد چې ضریب نه لري د هغه ضریب عبارت له څو څخه له یو څخه نو هغه یو بیا لیکل په ریاضي کې نه غواړي نو کله چې ثابت او متحول د ضرب په شکل راسي عبارت له الجبري افادې څخه دی او یا که چیرې ثابت او متحول یو د بل سره تقسیم په شکل راسي هغه هم عبارت له څه څخه دی د الجبري حد څخه دی یا الجبریک ټرم ورته وایي په الجبري حد چې تاسو وپېژنئ ګرانو زده کوونکو یو بله مهمه موضوع چې باید په دغه الجبري حد کې موږ تاسو باید یوي ضریب یا کوفیشنټ چې ته وایي د دې پېژندنه ضریب وایي د الجبري حد ثابتې برخه عبارت له څه څخه ده له ضریب څخه ده که چیرې موږ تاسو یو څوک یو الجبري حد راکړي د هغوی ثابته برخه عبارت له ضریب څخه ده که چیرې موږ تاسو ته یو څوک یو مثال ولیکي چې وایي دا یو الجبري حد دی لس اکس وای یا یو څوک سوال ولیکي چې جذر 2 x مربع یو الجبري حد دی یا که چیرې موږ ته یو څوک ولیکي چې 3x تقسیم که پر 2 او یا که یو چا لیکلی وي ساده زیت مربع دا الجبري حدونه دي ټوله په دې کې ضریب یا کوفیشن کومه برخه ده او یا ضریبونه په دې کې وایي تاسو په نښه کې چې دې ته کوم ځای ته موږ ته ضریب وایي موږ تاسو د الجبري حد ویله چې ثابته برخه یا ثابتې برخې ته موږ تاسو ضریب وایي په دې الجبري حد کې دا لس ثابته برخه ده نو دا لس عبارت له څه څخه شوه له ضریب څخه شوه په دې الجبري حد کې جذر 2 ثابته برخه ده نو دا څه شو ضریب شو په دې الجبري حد کې بیا البته یوازې 3 ضریب نه دی بلکې دا ټوله کسر مخرج هم سره حسابل کیږي نو 3 پر 2 عبارت له څه څخه شو د الجبري حد دی او دا عبارت له ضریب څخه دی په اخرنی مثال کې چې زیت مربع دی په دې کې به نو ضریب کومه برخه وي یا په دې کې ضریب چیرې دی موږ وایو کوم عدد چې ضریب نه لري دغه حد ضریب څو دی یو دی نو دغه عبارت له چا څخه سو له ضریب څخه سو نو تاسې ضریب او الجبري حد دواړه وپېژندل چې ضریب څه ته وایي او الجبري حد څه ته وایي د دې د پېژندنو څخه وروسته لایک ټرمز یا مشابه حدونه کوم حدو ته زده کوونکو موږ تاسې مشابه حدونه وایي مشابه حدونه وایي هغه حدونه دي چې متحولین او د هغوی توانونه باید څه شي یو له بل سره مساوي وي که چیرې د الجبري حدونو
ام متحولین سره یو رقم وي او ام د هغوی توانونه سره یو رقم وي. داسې حدونه عبارت له مشابه حدونو څخه دي. مثلا مثال که چیرې موږ ته یو څوک وایي چې تاسې د مشابه حدونو یو څو مثاله ولیکئ. د مشابه حدونو مثالونو دا رقم دي. که چیرې موږ ته یو حد یې راکړی 3x مربع وای او بل حد یې راکړی وي 10x مربع وای، دا دواړه د بل سره مشابه حدونه دي. موږ تاسو ویلي وو چې دوه شیان باید څه شي مساوي وي. یو یې باید متحولین سره یو رقم وي د مشابه حدونو او بل د هغوی باید توانونه سره یو رقم وي. نو که چیرې موږ ته دې سوالو ته متوجه سو، دې سوال ته x دلته وای دلته راغلی دی، دلته x وای راغلی دی، دلته د x توان 2 دی، د y توان 1 دی، دلته د x توان 2 دی، د y توان 1 دی. دا یو مشابه حد ام متحولین سره یو رقم سو او ام توانونه سره یو رقم سو. که چیرې بل مثال ولیکو 10x او دلته سوال کړی وي 15x، دا مې یو مشابه حدونه سوه. او که چیرې بیا موږ تاسو ولیکو چې 3xy او دلته سوال کړی وي چې 3x، دا بیا مشابه حدونه نه دي. ولې مشابه حدونه نه دي؟ دا موږ تاسو ویلي وو چې باید متحولین او توانونه باید یو له بل سره څه شي مساوي وي، بیا هغه مشابه حدونه راکړای شي. په دې ځای کې که چیرې موږ تاسو وګورو د دې متحولین چې دي هغوی x y دوه متحوله په دې الجبري حد کې راغلي دي، اما په دې الجبري حد کې به یوازې څه راغلی دی؟ x راغلی دی. نو په همدې خاطر باندې موږ تاسو دې ته مشابه حدونه نسو ویلی. نو دا یو مشابه حد دی، دا یو مشابه حد دی، اما دا څه شي دی؟ دا بیا نه دي. په دې خاطر دا نه دي چې د دې متحولین سره یو رقم نه دي. البته یو شی وي، ضریب په مشابه حدونو کې ارزښت نه لري چې ضریب یا د حتمي مساوي وي. که ضریب یې توپیر ولري که ونه لري هغه موږ ته ارزښت نه لري. موږ ته متحولین او د هغوی توانونه ارزښت لري. نو دا د مشابه حدونو څه شو پېژندنه سو چې کوم حدو ته موږ ته مشابه حدونه ویلی سو او د هغو پېژندنه وه. د مشابه حدونو څخه وروسته چې کله موږ ته مشابه حدونه وپېژندل، بله مهمه موضوع چې په الجبري افادو کې وایي هغه د الجبري افادې عمومي ډولونه دي یا ټایپس اف الجبریک ایکسپریشنز ورته وایي چې الجبري افاده پر کومو برخو باندې ویشل سوې ده. درې عمده اساسي برخې د الجبري افادې دي یا پر درو عمده اساسي برخو باندې ویشل سوې ده. یو د هغو څخه پولینومي الجبري افاده ده چې موږ تاسو وایي چې الجبري افاده یو ډول یې پولینومي الجبري افاده ده. دویم ډول چې بیا ورته وایي نسبتي یا ناتق الجبري افاده ده. او دریم ټایپ یا دریم ډول چې بیا راځي هغه بیا غیر نسبتي یا غیر ناتق الجبري افاده ورته وایي چې دا د الجبري افادې عمومي ډولونه دي. لومړی ډول یې موږ تاسو په نن درس کې وایي چې د لومړي موضوع چې د هغه پولینومیل الجبریک ایکسپریشنز یا پولینومي الجبري افاده، چې البته په دې څپرکي کې همدا مهمه موضوع ده چې پولینومیل الجبریک ایکسپریشنز کومې الجبري افادې ته وایي د هغو پېژندنه موږ تاسو وایو. هغه یو یا څو حده الجبري افاده ده چې د متحولینو توانونه باید مکمل اعداد وي. که چیرې په یو الجبري افاده د یو حد څخه جوړه وي یا د یوه څخه د زیات حدو څخه جوړه وي، نو بیا په هغه وخت کې پولینومي ورته ویلی سو چې د متحولین توانونه چې راسي یو مکمل عدد راسي. دا یو شرط سو. اوس نو تاسې په اووم ټولګي کې د مکمل عددو په اړه معلومات لاسته راوړي دي چې کوم عدد ته موږ تاسې مکمل عدد ویلی سو. ما دلته یو نوټ ته لیکلی دی. مکمل عدد موږ تاسې په انګلیسي کې هول نمبر ورته وایي چې سیټ بیا په همدې خاطر د ډبلیو توري ورته استعمال شوی دی چې د هغوی شروع له 0 څخه شروع کېږي 0 1 2 3 ځه تر مثبت لای ته نه وي. پر دې ته موږ تاسو مکمل عدد وایي. نو وایي که چیرې د یو الجبري افادې د متحولینو توانونه همدا مکمل عدد راسي، هغه ډول الجبري افادې ته بیا موږ تاسې پولینومي الجبري افاده ویلی سو. مثلا مثال یې که چیرې موږ تاسو ته یو څوک داسې یو الجبري افاده ولیکي چې 10x مربع وای، دا یو پولینومي الجبري افاده ده. دې ته پولینوم ځکه ویلی سو چې د دې د متحولین توانونه مکمل عدد په سیټ کې شامل دي. که چیرې یو سوال ولیکي یو څوک جذر 3x مکعب زیت مربع وای په توان ده 15، دا هم یو الجبري افاده ده ځکه چې د متحولینو توانونه 3 2 15 ټوله د مکمل عدد په سیټ کې شامل دي. که چیرې موږ تاسو ته په یو بل مثال کې یو څوک راکړي که چیرې وایي 3 پر 2x په توان د 4 وای، دا هم یو الجبري افاده ده. او که چیرې موږ ته یو څوک راکړي چې 10x مربع منفي 2x جمع 4 کیدای سي موږ تاسو په تعریف کې ویله کیدای سي چې یو یا څو حده وي، یو حد اوس هم کیدای سي پولینوم جوړ وي، کیدای سي له څو حدو څخه چې وي یو الجبري افاده جوړ وي او هغه پولینوم په هغه وخت کې کیدای سي چې توانونه یې مکمل عدد وي. که چیرې موږ تاسو ته یو څوک په درې مثال کې داسې ولیکي آیا وایي 3 یو پولینوم دی، موږ وایو ولې؟ ځکه 3 چې دی یو ثابت عدد دی خو متحول موږ دا لري د ځانه سره، خو د متحول توان یې څه دی؟ هغه 0 دی. 0 د مکمل عدد په سیټ کې څه دی؟ شامل دی. نو ځکه ساده عدد ته بیا موږ تاسې پولینوم ویلی سو.
خو که چیرې بیا داسې یو سوال یې راکړی وي چې 3x په توان د -2 جمع یو دا بیا یو پلینوم نه دی زده کوونکو. په څه خاطر؟ دې ته باید ډېر متوجه یاست. په دې خاطر دې ته موږ تاسې پلینومي الجبري پایده نسو ویلی چې د دې توان د مکمل عددو په سیټ څخه بهر دی یا د مکمل عددو په سیټ کې نه دی شامل نه دی. -2 دا د صفر څخه شروع دی، نو -2 کله په صفر د مثبت عددو کې نشته، په همدې خاطر دا پلینوم نسو. یا که چیرې سوال د داسې شکل یې راکړی وي x په توان د 3/5 جمع 2x مربع -1 دا هم یو پلینومي الجبري پایده نه ده. په همدې خاطر دا پلینومي الجبري پایده نه ده چې د دې د متحولینو توانونه د کسر په شکل لري. کسري عدد هم د مکمل عددو په سیټ کې چې نه دي شامل نه دي. اوس نو چې پلینومي الجبري پایده تاسو وپېژندل، هغه الجبري پایده چې یو یا څو حده ولري او د متحولینو توانونه باید د مکمل عددو په سیټ کې چې وي شامل وي. که چیرې توان منفي عدد رالی، که چیرې توان کسري عدد رالی، که چیرې متحول تر جذر لاندې رالی، که چیرې متحول په مخرج کې رالی، دا حالتونو ته بیا موږ تاسې پلینومي الجبري پایده نسو ویلی. د پلینوم د ښې زده کړې دپاره چې موږ تاسې پلینوم ښه زده کړو نو د پلینوم 3 مشخصې د یاده مه باسئ. دا 3 مشخصې که چیرې ستاسې ځای وي همیشه به یو الجبري پایده تاسې وپېژنئ چې دا آیا پلینوم دی که نه دی. 3 مشخصې چیست دي؟ اول د متحولینو توانونه باید مکمل عدد وي. په پلینوم کې کله چې موږ تاسې زده کوو هلته باید موږ تاسې اول د متحولینو توانونه چک وګورو آیا د متحول توان مکمل عدد دی که نه. که چیرې د یو متحول توان د مکمل عدد په سیټ کې شامل و هغه پلینوم دی. دویم متحول باید تر جذر نه لاندې. په الجبري پایده کې باید موږ څه وګورو چې متحول باید تر جذر لاندې نسي را. که چیرې متحول تر جذر لاندې رالی لکه مثال داسې شکل سره جذر x -1 دا به یو پلینوم نسو ځکه متحول تر چی لاندې رالی؟ تر جذر لاندې رالی. او دریم متحول باید په مخرج کې نه وي، یعنی کله چې یو متحول په مخرج کې راسي هغه ډول الجبري پایدې ته هم بیا موږ تاسې پلینوم نسو ویلی. مثلا که چیرې داسې سوال یې راکړی چې 3x -1 تقسیم که پر 2x جمع یو دا هم یو الجبري پایده ده، خو دې ته بیا موږ تاسې پلینومي الجبري پایده ولې نسو ویلی؟ ځکه دریمه مشخصه خلاف راله. کله چې د یو الجبري پایدې په مخرج کې متحول رالی الجبري پایده ده، اما داسې ډول الجبري پایدې ته بیا موږ تاسې پلینومي الجبري پایده نسو ویلی. نو د پلینوم د ښې زده کړې لپاره 3 مشخصې: متحول باید د توانونه باید مکمل عدد وي، متحول باید تر جذر نه لاندې، او په مخرج کې باید متحول رانسي. که دا 3 خبرې صدق وکړي هغه الجبري پایده پلینوم دی، او که دې 3 خبرو صدق ونه کړي هغه الجبري پایده پلینوم نه دی. نو ګرانو زده کوونکو دا وه زموږ تاسې د نن ورځې موضوع چې الجبري پایدو پېژندنه او د الجبري پایدو په عمومي ډولونو څخه لومړۍ برخه تشریح چې پلینومي الجبري پایده کوم الجبري پایدې ته وایي. در بلې داسې موضوع پرې چې بیا سره یو ځای کېږو پر لویه الله څښتن تعالی مې اسپارم. ښه وخت. السلام علیکم.